السلام علیکم خو ګومرګرو چېرته تاسو غواړئ چې د واتساپ دپاره یا د فیسبوک دپاره یا یو بل یو داسې اکاونټ دپاره چې په هغې باندې ډي پي لګي نو که تاسو غواړئ چې د خپل نوم ښایسته ډي پي د هغې دپاره جوړه کړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. په نن ویډیو کې ستاسو لپاره ما ډېر زیات د کمال ډک اپلیکیشن راوړی دی. په دې کې به تاسو ته ډېر زیات زبردست ډیزاینونه میلاو شي او په هغې کې تاسو په اسانه طریقه باندې خپل نوم دننه لیکلی شئ، د خپل نوم یو ښایسته ډي پي جوړولی شئ او کله چې هم دا تاسو په خپل واتساپ باندې یا په فیسبوک باندې ولګوئ نو ډېر زیات زبردست او ډېر زیات ښایسته به ښکاري. څنګه به تاسو په دې کې نوم لیکئ، بیا به څه کوئ، څنګه دغه ټولو طریقې به سټیپ بای سټیپ تاسو درښیم. نو دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پاشتو ټیک نه سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ، بیا به زموږ راتلونکي هره ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. خو ګومرګرو د دغه طریقې کولو لپاره تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن لاولې انسټال کړئ. د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي او فیسبوک کې به د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا به څه وکړئ، سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ. تاسو ته به ډېر زیات مختلف ډي پیز دلته شو شي. تاسو چې به کوم یو ډي پي باندې هم کلیک اخلئ هغې کې به تاسو ته مکمل سیسټم شو کېږي. تاسو په یو کلیک باندې په هغه کې خپل نوم لیکلی شئ. مطلب زه غواړم چې دا یو ډي پي له ځان دپاره جوړه کړم، د خپل واتساپ دپاره یا د فیسبوک دپاره یا د انسټاګرام دپاره. سمپل به زه په دې باندې کلیک کړم. کله چې هم زه په دې باندې کلیک کړم په دې کې به مخکې ماته دلته یو آپشن شو شي، تاسو ته ښکاري دلته بره انټر یور نیم. تاسو به دلته څه وکړئ، خپل نوم به تاسو دلته ولیکئ. مطلب زه ولیکم چې حسن. که تاسو په انګلیش کې لیکئ، که تاسو په دغه رقم په هر زبان کې لیکئ تاسو به هغه دلته ولیکئ. تاسو پکې چې څه لیکئ هغه به دلته بره ولیکئ. بیا به څه وکړئ، په سبمټ نیم باندې به کلیک کړئ. کله چې هم تاسو دلته کلیک کړئ تاسو ته ښکاري نوم به تاسو سره دلته راشي. تاسو چې په کوم ځای باندې هم لګول غواړئ تاسو په یو کلیک باندې دلته لګولی شئ. تاسو ته ښکاري څومره زبردست او څومره ښایسته ډي پي ما په اسانه طریقه باندې جوړه کړه. که تاسو غواړئ چې کلر بدل کړئ د هغې لپاره هم دلته لاندې تاسو کلر بدلولی شئ. که تاسو غواړئ چې د دې لیکلو ډیزاین بدل کړئ د هغې لپاره هم تاسو دلته په فونټ باندې کلیک واخلئ. تاسو ته ښکاري په فونټ چې څومره هم تاسو کلیک کوئ مختلف ډیزاینونه به دې کې تاسو ته شو کېږي او خپل نوم ډېر زیات په مختلفو ډیزاینونو باندې تاسو دلته په اسانه طریقه باندې لیکلی شئ. تاسو ته ښکاري دغه رقم ډېر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو دلته لیکلی شئ. کله چې هم تاسو په دې کې زبردست نوم ولیکلو بیا به څه وکړئ، لاندې به سمپل دلته په سیو باندې کلیک کړئ. په یو کلیک باندې دغه تصویر تاسو په ګیلري کې سیو شي. په دې کې نور هم ډېر زیات مختلف ډیزاینونه دي. که تاسو غواړئ چې دغه رقم نورو ډیزاینونو کې خپل نوم ولیکئ تاسو د هغې لپاره څه کوئ، سمپل به تاسو واپس د دې ځای نه بیک شي، تاسو ته به دغه ټول شو شي او په دغه طریقه باندې تاسو په اسانه طریقه باندې کولی شئ چې خپل نوم لپاره ښایسته ډي پي جوړه کړئ، د واتساپ دپاره د فیسبوک دپاره په اسانه طریقه باندې. تاسو ته ښکاري ما په دغه ډي پي باندې کلیک کړم دلته بیا زه په دې کې هم دلته خپل نوم لیکلی شم. مطلب زه غواړم چې دلته اوس په اردو کې ولیکم یا په پښتو کې به سمپل دلته خپل نوم چې کوم دی نو په دغه کې هم لیکلی شم. تاسو ته ښکاري ما ولیکو سبمټ نیم نو هغه زما سره دلته شو. خو ګومرګرو ډېر زیات د کمال ډک اپلیکیشن دی، ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ. د ځان لپاره پرې ښایسته ډي پي تاسو په اسانه طریقه باندې جوړولی شئ. نو امید لرم ستاسو باندې نوې ویډیو خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله په امان.